ډیر انتهایی معذرت غواړم، ډیر انتهایی معذرت غواړم، د بې ادبۍ ته مې منسوب نه کوي، خو مجبوره یم چې کم سړي د بل خور ته غلط نظر کړی دی د لور او د خور لاول نمبر شکار شوي دي. که د بل خور او لور ته لاس ورارتلی دی خبر نه دی، لیکن د خور او لور چې کوم دي دې ته هم بل چا لاس ورارتلی دی. دا واقعات راغلي دي. لکه یو ځای کې نوم یې نارم، یو ځای کې دقه شانته واقع راغلی وه، دغه شان واقع راغلي. انتهایی معذرت غواړم، ګورې انتهایی معذرت غواړم. د سکول د چپړاسي سره دوالکانو خبره کړې وه چې زموږ دپاره یو مسلمانه خور دلته ایساره کړه. هغه ایساره کړله ودلته یو کس ورغی خپل حاجت پوره، دویم چې کله ورغی څنګه چې ورنوت کمرې ته هغې خپله خور وه. خور ته څه وایي؟ بې غیرته ته م راځه که نه وایي؟ بې غیرته ته م راځه. زما وروڼو یاد لرئ امام شافعي چې کوم خبره کړې وه خبره رښتیا ده. ګورئ قرآن پای دلالت کوي. امام شافعي دا ویلي وو کله چې ته پردی خور ته لاس ورارتې، کله ته پردی خور او لور ته په غلط نظر کې، دا په تا قرض دی، دا به ستا نه یو ځل اخیستلی کېږي. ستا به یوه سترګه جاړي او بله به خاندي، دا به دنه لال اخلي. او دلیل په هغې باندې موجود دی د قرآن کریم آیات. مریم رضی الله عنها د عیسی علیه السلام مور بیبي، د هغې چې کله ماشوم پیدا شي عیسی علیه السلام، دا خو د هغې خپل کرامت و، بې پلاره پیدا شوی وه. کله چې هغه مور په خپل غیږ کې راواغست او قوم ته راوړ، فاتت به قومها تحمله. مریم خپل زوی عیسی علیه السلام په غیږ کې اخیستلی قوم ته راوړ. قوم چې کله ولیدل چې د دې یو خاوند نشته دی، خامخا زړه ته غلط فکر راځي چې دې به نعوذ بالله چېرته بدکاري کړي. قوم څه وایي؟ یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیه. ای خور د هارون، ستا مور خو بدکاره ښځه نه وه، ستا پلار خو زناکار نه و، تا څنګه غلط کار کړی دی؟ دې آیات باندې غور وکئ، فکر وکئ. علما لیکي وایي دې آیات ته معلومیږي چې د مخکې نه دا خبره مشهوره ده چې کم مور او پلار غلط وي، کم مور او پلار زناکار وي، د هغې بچي به هم زناکار وي. ځکه یې ورته ویل مریم ستا پلار خو ډېر ښه سړی و، ستا مور خو هم ډېره ښه ښځه وه، ستا پلار او مور خو زناکار نه و، تا څنګه غلط کار کړی؟ هر چې هغې خو خبره غلطه وه، مریم خو پاکه وه، خو هغې کې دا خبره مشهوره وه چې مور او پلار کله غلط وي نو بچی هم غلط وي. د امام شافعي ځکه وایي چې دا په تا قرض دی، دا قرض به ستا نه یو پېرې اخلي. زما وروڼو سوال درته کوم، په خپل بچو رحم وکئ، په خپلو خویندو باندې رحم وکئ. بل خور او مور مه بې عزته کوئ، بله خور او مور ته غلط نظر مه کوئ. ستا خور او مور هغې ته بیا خلک غلط نظر کوي. مجال نشته دی. الله ډېر غیرتي ذات دی. ګورئ الله ډېر غیرتي ذات دی. زه بار بار وایم په خپل مؤمن بنده باندې ډېر غیرت کوي، خو چې کله بنده بې غیرته شي که نه نو الله په بې غیرتو باندې غیرت نه کوي. ته غیرت ځان کې پیدا کا، د چا مجال نشته دی، چا کې جرت نشته دی چې ستا خور ته پورته وګوري، چا مجال نشته چې ستا خور ته لاس ورارتی. سوال نه پیدا کېږي.